وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. دا ابو یعلا معقل ابن یسار رضی الله عنه روایت ده دی وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. په دې باب کې دا ذکر کېدل چې هغه څوک چې هغه بادشاهان دي، امیران دي، واکداران دي، هغوی د خپل رعیت سره له نرمۍ او د شفقت او د ترحم نه کار واخلي. نو دا حدیث هم د همغې په باره کې دی چې معقل ابن یسار رضی الله عنه فرمایي وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما من عبد نه دی هیڅ یو بنده، هیڅ یو انسان یسترعیه الله رعیة چې الله دته مشري ورکي، هغه شخص چې رب العالمین هغه ته مشري ورکي او یموت یوم یموت او دته مرګ راشي، کم وخت باندې چې دته مرګ راځي، یعنی کم وخت چې د نیټه ده په خپل نیټه باندې دته مرګ راشي، وهو غاش لرعیته او د خیانت کوونکی د خپل رعیت سره. یو چاته الله مشري ورکړله او په دې مشرۍ کې د خپل رعیت سره او د خپل ملت سره خیانت وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حرم الله علیه الجنه، الله به په دغه مشر باندې جنت حرام کی. الله به دغه مشر جنت به په دغه باندې حرام کی، الله به جنت ته داخل نه کی. کم سړی چې هغه ته مشري ورکړلې شوې ده او دی په دې مشري کولو کې خیانت کوي، نو مشري ګوره عزتمند او عامه ده. د همدغې نه مخکې حدیث تیر شو الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. د دې نه مراد یوازې بادشاه نه دی، د دې نه مراد د کور مشر دی، د کلي مشر دی، د ولسوالۍ مشر دی، د ولایت مشر دی، او داسې عین تر آخره پورې تر د یو ملک او د یو هیواد تر بادشاه او تر مشر پورې دی چې چاته هم مشري حواله کړلی شوه او د په دې خپله مشرۍ کې د خپل ماتحتو سره خیانت وکړه، نو په ده باندې به الله جنت حرام کی. نو موږ او تاسو ټول مشران یو تر یو خپل حده پورې. نو سړی فکر وکړي چې آیا که نور څه نه د خپل اولاد مشري خو ده، د خپل کور مشري ده چې آیا زه دا څنګه ترسره کوم. او خیانت یوازې دې ته نه ویلی کېږي چې سړی هغوی ته پیسې نه ورکوي، خیانت دا دی د هغوی صحیح تربیت نه کوي، هغوی ته دین نه ورښیي او دغه رنګې د دین نه لرې ساتي. دا ټول چې کوم دی په خیانت کې راځي. نو موږ او تاسو لره پکار دي چې په دې باندې فکر وکړو. وفي روایت یو بل روایت کې بیا داسې راځي فلم یحتها بنصحة چې حفاظت نه کوي او د دوی خیرخواهي نه لټوي، لم یجد رایحة الجنه، دی به د جنت بوی هم محسوس نه کړي. هغه څوک چې مشر شو دی د خپل رعیت حفاظت نه کوي او دغه رنګې د خپل رعیت خیرخواهي نه لټوي، دی به د جنت بوی هم محسوس نه کړي. وفي روایت لمسلم او د مسلم شریف په یو روایت کې بیا داسې راځي ما من امیر یلی امور المسلمین، نه دی هیڅ یو مشر او یو بادشاه چې هغه ته د مسلمانانو مشري ور په غاړه شي، د مسلمانانو مشري هغه ته ورکړلی شي، ثم لا یجهد لهم، بیا دی د دې مسلمانانو لپاره خواري او کوشش او مهنت نه کوي، وینصح لهم او د دوی خیرخواهي نه لټوي، الا لم يدخل معهم الجنه، نو دغه مشر به د مسلمانانو سره جنت ته داخل نشي. یعنی دا مسلمان به الله جنت ته داخل کی، خو لیکن دغه مشر دا به الله د دوی سره یو ځای جنت ته داخل نه کی. نو مشري دا ذمواري ده عزتمندو. نو دې ته موږ تاسو له پکار دي چې دې ته فکر وکړو. او اکثره خلک دې ته خوشحالېږي چې سر مشر شي او نور بیا دې ته فکر نه کوي چې دا وروسته مسؤلیت هم څه لري او که نه لري. وعن عائشة رضی الله عنها قالت، عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي یقولو چې ویلي فی بیتی هذا، زما په کور کې په دغه کوټه کې ما ته دا خبره کوله. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده په دغه کور کې او په د خپله کوټه کې مې ته دا اورېدلې ده. نبي علیه الصلاة وسلام دعا هم کړې ده او خیرې هم کړي دي. اللهم من ولیه من امر امتی شیئا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا الله
هغه څوک چې هغه ته حواله کړلی شي ورکړلی شي مشري زما د دې امت نه زما په دې امتیانو کې چې چاته مشري حواله کړلی شوه چاته مشري ورکړلی شوه فشق علیهم او دی چې کوم دی د خپل رعیت سره سختی کوي الله ورته مشري ورکړله د مشري ورکولو نه وروسته دا د خپل رعیت سره سختی کوي وی فشقق علیهم الله ته هم ورسره سختی وکړه الله چې څوک زما په دې امت کې چې چاته تا مشري ورکړله او دی بیا زما د دې امتیانو سره سختی کوي الله ته هم ورسره سختی وکړه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم او هغه څوک چې هغه ته مشري ورکړلی شه زما د امتیانو نه فارفق بهم او د زما د دې امتیانو سره له نرمۍ څخه کار واخیسته فرفق به الله ته هم ورسره نرمي وکړه الله چې څوک سختی کوي ته ورسره سختی وکړه او الله چې څوک نرمي کوي ته هم چې کوم دی ورسره نرمي وکړه